د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نوریې د ویډیو اخیستونکي د نیولو او جدي څېړنې امر وکړ. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد زیاتو امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی دی چې باید دغه څېړنه د هر خوا څخه وڅېړل شي او عاملین یې باید په سزا محکوم شي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د نوریې په نوم د یوې افغان نجلۍ د ویډیو د خپرېدو په تړاو د جدي څېړنې او ویډیو د اخیستونکو د نیولو امر کړی دی. د باوري سرچینو په وینا ملا یعقوب اړوند امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې ژر تر ژره د ویډیو اصلي اخیستونکي وپېژندل شي او ونیسي او تر قانوني څېړنې لاندې یې راولي، څو معلومه شي چې دغه ویډیو د کوم هدف لپاره او د چا هدایت باندې ثبت شوې ده. نوموړي ویلي اسلامي او افغان دود له مخې د خلکو عزت، وقار او شخصي حریم ته درناوی یو اصل دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې د عامو وګړو له مجبوریت او بېوزلۍ څخه ناوړه استفاده وکړي. د طالبانو دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دا قضیه یوازې د یوې ادارې له لورې نه بلکې د څو امنیتي بنسټونو په همغږۍ څېړل کېږي چې د پیښې ټول اړخونه په بشپړ ډول روښانه شي. په همدې حال کې د نوریې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ګڼ شمېر کارکوونکي وایي چې دا ډول کړنې د ټولنې اخلاقي ارزښتونو ته زیان رسوي او باید عاملین یې له قانوني سزا سره سم شي. ځینې ټولنیز فعالان ټینګار کوي چې د دې قضیې شفافه څېړنه به د خلکو باور زیات کړي او دا به ثابته کړي چې د افغانانو عزت د هر نظام لپاره مهم دی. سرچینې زیاتوي چې ملا یعقوب په څو خبرو کې ټینګار کړی که هر څوک وي، که عام کس وي او که د کومې ډلې غړی، د قانوني پر وړاندې به حساب ورکوونکي وي. نوموړي دا هم ویلي چې د داسې پیښو مخنیوی د ټولو ګډ مسؤلیت دی او امنیتي ادارې مکلف دي چې د خلکو د حقونو ساتنه وکړي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.